إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره من د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت من بیانو. په اخرنی درس کې موږ دا خبره کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کو نو مشرکینو تنگول شروع کړو او قسمه قسم طریقې او خپلې کړې د دې لپاره چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا دعوت ودرو. مخکې د دې نه چې هغوی بدني اذیت ورسي رسول صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته، نو هغوی یو څو طریقې خپلې کړې چې هغه موږ ذکر کړې وې تفصیلا. یو طریقه به کې دا وه چې په رسول صلی پورې به خندا کوله، یو طریقه به کې دا وه چې د رسول سره بحث مباحثې کولې چې راشه راځي کو مال غواړي، ښځه غواړي، مشرتیا غواړي، څه غواړي موږ به یې درکو. یو طریقه دا مو چې د هغه د تره سره خبرې وکړي، او یو طریقه دا مو چې د هغه نه معجزې غوښتې وخت په وخت داسې وکړه. نو یو طریقه دا وه چې رسول سم ته ووایي چې ته هم ګزاره وکړه موږ به هم ګزاره وکړو، ته زموږ د دې معبودانو بندګي کوو موږ به ستا د دې معبود کوو. یو طریقه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم یې ویرو تا به څوک مړ کړي، ته به یوازې پاتې شي، دا قوم به دې پرېږدي، څوک به سره غم خادي نه کوي. او دا قسمه خبرې رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړې، خو د دې څه نتیجه راونه وته او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دعوت کې مخې ته روانو. بیا موږ اخرنۍ خبره دا وکړه چې کله هغو ته پته ولګېده او د نبوت 4 کاله تیر شو، څه د پاسه 4 کاله، نو هغوی چې اوس راځه دوی له بدني اذیت ورکول غواړي چې هغه ظلمونه دي او زیاتې کول دي. نو د هغې دپاره یو کمیټي جوړه کړه چې 15 کسان یې د هغې مشران کړو، او دا په قریشو کې مشران وو. او د دې 15 کسانو مشر یې جوړ کو ابو لهب چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره و. د مشورو نه بعد دوی دا فیصله واخیسته چې اوس به موږ دا قدم اوچتو چې دوی له به بدني تکلیفونه ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته هم. خو دومره ده چې مسلمانانو ته تکلیف ورکول د هغوی ته اسان و، او په وخت کې غالبا مسلمانان هغه کمزوري کوم چې مسلمانان شي، خو رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول هغوی ته لږ ګران په دې و چې یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم خپل یو مقام او شان و، او بل دا چې د هغه تره د هغه سره ولاړو. خیر د هغې باوجود هغوی شروع وکړه، او په هغې کې ما یو مثال 2 بیان کړي و. د دې کمیټې مشر ابولهب و، او ابولهب د دې ټولو نه تیز و، او اولنی مخالفت هغه د رسول صلی الله علیه وسلم کړی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د صفا په غر باندې ولاړو او دعوت یې ورکړو، ده ورته یې وویل تباه شي. بیا ابولهب دا چلو کو چې د رسول صلی الله علیه وسلم 2 لوڼه چې د هغه په 2 زامنو واده وي، عتبه او عتیبه، هغه دواړې په دې خپلو زامنو باندې طلاقې کړې، او د دې مسلې تفصیل مخکې تیر شوی. بیا چې د رسول صلی الله علیه وسلم زوی مړ شو عبدالله دویم زوی په قاسم پسې په وړوکوالي کې، نو بیا ابولهب رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا ذکر او تذکره ختمه شوه. او دا خبره موږ بیانه کړې وه چې ابولهب به په رسول صلی الله علیه وسلم پسې شاته ګرځېدو، خصوصا د حج په موسمونو کې، او خلکو ته به دا وي دا زما وارث دی، پېژنم دروغجن سړی دی، او کله به یو جادوګر دی، کله به یو لیونی دی، کله به په ده باندې پیریان دي. او بعضو سیرتونو کې داسې هم راځي چې خاورې به ورسره لاس کې وي، کاڼي په دې باندې به یې د شان رسول صلی الله علیه وسلم ویشتو هم. او دا د هغوی یو طریقه وه روانه وه، او بل طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت هغه هم روان و. دا خبر د فائدې لپاره یاد ساتئ چې تکلیف ورکول په 2 قسمه، یو ته تکلیف نفسي معنوي وي، او تکلیف معنوي هغه دا دی چې انسان ته تکلیف رسول، هغه تکلیف دې ښکاري نه بهر،
په بدن باندې نه دی چې دا سړی وو گزارې ولا ورکونه داسې تکلیف نه دی نو دې ته ویل کېږي تکلیف نفسي معنوي او کافرانو شروع په دې باندې کړې وه ډایرک هغوی بدني تکلیف ته نه دی وړي چې ډایرک ظلمونه شروع کړو چې ډایرک ظلمونه شروع کړو عذابونه ورکول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم له اول دا تکلیف ورکړی او دا اذیت ورکړی نو کله به ورته شاعر وي کله به ورته جادوګر وي کله به ورته لیونی وي کله به ورته څه کله به څه دا یو تکلیف ورکول دی او ما وی چې دا تکلیف دی تکلیف معنوي نو کله به څه وي لك الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أي من بوسبل معبودان بريدو ديو الشاعر والليوني سليد بارا ديو تكليف وركول رب العالمين بوخ دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفاع کولا او دا احساس به تورکو چې ګوره ته یوازې نه زه تا سره یم د هغې په رد کې الله ووي وما علمناه الشعر وما ينبغي له الله وایي نو ته ما شاعري ښوولې ده او نه پیغمبر د شان سره دا ښایي چې د شعر او شاعري وکړي ان هو الا ذکر وقرآن مبین دا خو نصیحت دی ښکاره قرآن دی دې کې د شاعري څه دي په بل ځای کې الله وایي مشرکانو بسوي ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون یو بل ته وایي دا شاعر دی په ده باندې به هم مرګ راشي لکه څنګه چې پوخاني شاعران مړه شوي څه وخته پورې به دی د خپله شاعري وکړي نو بیا به دی غلی شي رب العالمین به ناشنا رد کوي قل وای پیغمبر دی مشرکانو تا تربصوا انتظار کوي فإني معكم من المتربصين زم انتظار کوم ګوري چې مرګ په چا راځي او څوک به ختمیږي او د چا ذکر به ختمیږي او د چا دعوت به ختمیږي بیا الله مخکې سوی ام تأمرهم احلامهم بهذا الله وی د دوی دماغ دوی ته وی چې دا شاعر دی رد کوي دوی ګره په دنه زړه کې مني چې دا شاعر نه دی دا خيار خلک دي دوه شاعران پیږي ام هم قوم طاغون اصل وجدان الله دا سرکش دي نور دوی تم پته دا شاعر نه دی خدای د تنګولو یو طریقه ده خچ دا طریقه به ختم شو دا عذاب نفسي دی عذاب معنوي یو سړی تنګول ایذا اذیت ورکول کله کله به سوي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن وی اله بل بدره کوي شو نو په مکه کې خو غړ مشران خلک شتي په طائف کې غټ خلک تین یا په طائف په دې مشرانو کې بچا نازل شي یا د مکه په دې مشرانو کې بچا نازل شي او دا خبري او مخې ته رواني او رسول سلام ته تکلیف رسیدو دي خبر ما خبره دي پوری راوغسته چې رب العالمین وخت په وخت د رسول صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره آیتونه نازل کړي په یو ځای کې الله وی او سناشنا اطمینان غلا ورکي او سناشنا نصیحت وته کوي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون پیغمبر وي موږ ته پته لري چې ته به خبرو خپکی دا کوم چې دوی ته کوي ته به غم کې اچي ته تنګي خدای دې ساته فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دوی ته دروغجن نه غني دوی اصل کې دښمنی د الله سره ده نور ته سلوخ کال پورې دوی سره وي خپ مرګرتیا ده سره کوله خو دښمنی ټول د دین د لاسه تاسو سره جوړه صبر کوه ویم دي چې سبحان الله نن سوال چې څوک حق بیانې کدا حق دې تلرکو دا حق دې عالم نه لري کا دا ټول خلکو سره محبت کوي خو مسله دغه چې د حق بیانې دښمنی په اصل کې د حق سره ده د فلانی او د علانی سره نه ده وزره د قران او زم مثال کې قران او حدیث مسله بیان کوم یو سړی نه لګي ما سره په ما بردونه کې د دې شی د دغه اصل کې د زما سره ذاتي دښمنی نشته دښمنی دغه چې دې سړی د قران او حدیث ولي بیان کړو
نو که دا قرآن او حدیث ته چې د منځ نه لرې کړو بیا هر څه روغ رمټ دي. بیا زموږ یو قوم دی او یو ملک دی او یو علاقه ده او یو پښتو ده او بیا به کې هېڅ هم نشته. خو صرف مسله دغه ده چې دا قرآن او حدیث بیانولی کېږي. نو الله دې پیغمبر ته دا وایي فإنهم لا يكذبونك، دوی تا نه دروغجن ګڼي، دوی اصل کې دشمنی د الله سره ده. رب العالمین ورته وایي ولقد كذبت رسل من قبلك، ستانه مخکې پیغمبرانو ته داسې ویلی شوي دي، ورته اولنی پیغمبر نه یې ته خلک داسې وایي. الله څه وایي فصبروا على ما كذبوا، هغوی صبر کړی وګوری وایي وأوذوا او ښه تکلیفونه هغوی ته میلاو شوي حتى أتاهم نصرنا، تر دې چې زموږ مرسته راغله. ولا مبدل لکلمات الله، پیغمبر زه چې کومې وعدې وکړم ګوره زه د هغې خلاف ورزي نه کوم، نه زما خبره بدلیږي. ولقد جاءك من نبأ المرسلین، او تا ته خو ما د پیغمبرانو واقعې درلېږلي، دغه اوره دغه بیانوه. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. او کته دا وی چې نه دوی ته هر نخه میلاو شي او کومه مطالبه چې دوی کوي دا به دوی ته میلاویږي او صبر نه کوي بیا ولته پیدا کړي ځکه ځکه دا خدای الله حکمت ته د دې هر خبرې جواب خو بنه کی. دوی نه یو مطالبه کوي سبب بل کوي بل کوي بیا بل کوي بیا بل کوي، دا دغه طریقه و. قبل ذکر الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته سوی ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، موږ ته پته ده چې ستا د سینې تنګه شوې دوی په دې خبرو باندې. خو بیا ورته الله نصیحت کوي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الله ته سجدې وړي لګوه او خپل رابطه د خپل رب سره مضبوطه ساته، زړه به دې برابري. نور دا موږ ته پته ده چې ستا په دې خبرو باندې تنګي. ځای په ځای الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته د صبر تلقین کړی چې صبر او صبر دا مرحله ده د صبر، ځکه چې ابتدایي ورځې د مسلمانانو طاقت نشته. رب العالمین وتسوي فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اے پیغمبر دې صبر وکړه لکه څنګه چې په پیغمبرانو کې هغه مشرانو پیغمبرانو کړی. او باندې سختي تیری شي، اولو العزم څوک دي؟ نوح علیه السلام څومره سختي به تیری شي، 900 کاله داود یې کړه هو شروع کړه دا وی به صبر وکړي. ابراهیم علیه السلام دې ورته چولې شی او د ملک نشړلې شی دې قوم سره ټول دښمنی کړي، ستا خو لا ابتدایي ورځې مخکې به صبر وکړي. موسی علیه السلام دې څه دغه سره نه دي شي، عیسی علیه السلام دی نو دغه سره څومره ظلمونه دي کافرانو کړي دي نافرمانو خلکو. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وبل ذکر رب العالمین وی فاصبر صبرا جمیلا، صبر وکړه او ښایسته صبر وکړه، او ښایسته صبر دی ته مضبوط صبر وکړه. ځکه دا کمې سختې چې به تا را روانې دی پیغمبره دا ګوره غرونه ویلې کوي، دا کمی سختی چې بتا به رواني دا ګوره غر ریزه ریزه کوي، دا به تاسو قسمه قسم پتا او بیماریان مرضی، زړه به دیم تنګي، سینه به دیم تنګي، خپه کېږي به هم، غمجنه کېږي به هم، نو صبر وکړئ. سبحان الله روان درس کې خو نشي کېدی شي هغې نه بعد کم درس به یې کې راشي که الله ژوند راکړو، خو په دې روانو درسونو کې به دا واقع راشي چې بیا په دې مصیبتونو لپاسه دا مصیبتونه دی چې رسول صلی بی خدیجه رضی الله عنها وفات شو، دغه تر وفات شو، ابو طالب وی کې یوازې رسول صلی پاتې شو، هغه خپل خپلوانو کې چې کوم نږدې خلکو هغه ته وفات شو. نو په دې ټولو کې ضرورت دی څه ته فاصبر صبرا جمیلا. وبل ذکر الله سوی سنا اشنا خبر ہوتا کہ واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. اے پیغمبر صبر کوا د خپل رب فیصله د صبر کوا مونږ ور تعینو مونږ دي ساتو. فإنک بأعیننا زمونږ نه خو د حقیقي نه هر ټیم ستا حالات مونږ ته معلوم دي، هر ټیم تعینو. فإنک بأعیننا ته زمونږ بسترګو باندې مونږ بسترګو مته ویني مونږ خپل سترګو تعینو تا ګورو. په بل ځکه ته الله سوی فاصبر ان وعد الله حق. پیغمبر صبر کوه، الله جګره کم لوز کې د خرشتیا لوز دی،
حق لوز دې پوره کیږي به نتیجه به مستاسو لپاره کامیابی به مستاسو عزتونه به مستاسو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دا عزت والله ورکی دی مؤمنانو ته دی مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غملګرو ته الغرض زي په زي رسول الله تر صبر تلقین شه او د رسول الله طریقم د قو صبر مخکې برایش چې دی مشرکانو منافقانو د دین دشمنانو دا خو پرې چې رسول الله ته تکلیف ورکړي داغه په بدن کې بلکې دا خبر رسیدلې د رسول الله کور والو ته رسول الله تنگ کړي د کور والو مبارک یو داغه په بیبي زمونږ ګرانه مور او قدردانه مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها پاگی مانی بوختان لگولو نو دا ټول تنگول دی زما دی علماو تا دی ملگرو تا دی دعاتو تا دی ټولو تا نصیحت دی چی خلق بستا دا کور والا مبارکی خبری که غطا بس خبر که تا با تنگی نو کل بوی چی پتا کی دا مرض دی کل بوی دکی دا چل لے نو کله به چې د خزه دي سره ولعیاذ بالله کله به د لور دي سوا کله به د خاندان دي سره کله به د مور پلار دي سوا دا ټول خبرې وکي دا مخې ترایزي خو دې ټول لپاره د الله د نصیحت یاد ساتي فاصبر صبرا جميلا صبر وکي کار مخې تزي چې صبر نه کې کار وراني نو رسول الله سلام په دغه صبر کې مشرکانو قسم تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکول تر دې چې داغه ذات ته ورسېدو داغه کور والو ته ورسېدو د بچي وینه کې او د دې خبرې چې هغه په خله باندې راځي عبد الله ابن عباس له روایت ته وکړه چې کعب بن اشرف راغ مکی ته کعب بن اشرف په کوم ځای کې مدینه کې راغ مکی ته د هجرت نه مخکې نو د مشرکین په سره جمع شو ټول ته انت خیر اهل المدینه وسيدهم تب مدینه کې غوره انسان دی غوي مشري هغه ته یو نه وی الا ترى الى هذا الصنبور تاسو دې صنبور ته وګورئ ته دې صنبور ته وګورئ صنبور کې مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صنبور هغه چې د عربی کې ویل کېږي چې د بچی نه کېږي کمزوري سوکې نه دي مخې ته سوکې نه دي شاته سوکې نو سره مرګري نو سره څوک مرسته کوي وی ګوره دې صنبور ته ولعیاذ بالله قوم پر خو دې وی چې دې زمونږ نه غوره او تا ته پته لري چې مونږ د حجیانو خدمت کوو او دې مکې ته چې څوک راځي مونږ د غوي خدمت کوو مونږ د غوي د اوبو بندوبست کوو مونږ د غوي د خوراک بندوبست کوو تسوي نو کعب ته جواب کوي انتم خیر من تاسو غوره ددنه الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو ان شانئک هو الابتر ای پیغمبر ستاسو دشمن به خیره ستاسو تذکرہ ستاسو ذکر د په پاتې کیږي په ټوله دنیا کې تغم کو دی دغه شان به رسول سم تنګو ده ابو لهب خزوه دغه نوم ام جمیل بنت حرب ابن امیه او ده ابو سفیان خوروه نغیبم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه رسول او غدیسی چې غنی به راوړي لرګي به راوړو دا به د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې خورول او د شپې به دغه دروازې ته دغه چول او د دې څخه خزو سیرت کې راځي چې ډیره جبوره خزوه پر رسول سم په سی به کنځلي کولې بدی ردی به ویلې هغه باندې به بهتانونه تل قسم او دغه شان د فتنې دا ور چې کم دی دا به تیزو او تل په یو ځکه به خبره کوله په بل ځکه به خبره کوله دا پیغمبر دي سره دا دي سره ذکر الله سبحانه وتعالى په سورۃ اللهب کې دي ته حماله الحطب ویلې او حماله الحطب هغه زنانه چې د یو ځینه خبرې بل ځای ته وړي د یو ځینه بل ځای ته وړي او یو مطلب دا چې لرګي به راوچتول یعنی لرګي به راوړو د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته واچو رسول صلی الله علیه وسلم د شپې روانو او پته به وته نو مخې ته بغنی پرته په غنو کې به رسول صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک به ټولي چې د وینو سریش او کور ته رسول سمران راوته او کله چې الله سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب سورت نازل کو او دې ته پته ولګید چې زما د خاون خبره بګی شوی ده نوراله پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او هو جالس فی المسجد عند الكعبه او رسول صلی الله علیه وسلم ناسو په مسجد حرام کې د کعبه سره خوا کې ومعه ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دا غسر ابو بکر الصدیق هم خوا کې
او دا چې راله ځان سره شګې یا کاڼي یا خاورې په لاس کې راغستې وي او راله وی فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې دا ودرې دالته الله سبحانه وتعالى د دې نظر بن کو رسول صلی الله علیه وسلم فلا ترى الا ابا بكر نصربت ابو بكر رضي الله عنه خکارید وتوی یا ابا بكر اين صاحبك اغملګری دي کوم ذکر نه هغه ته ولغت سه وی هجانا اخو موږ په بدر دی ویلي موږ ته خبر راغله یعنی د غایتونه یادول او شاعری کړي د په موږ په شعر او شاعری کې موږ په خبري کړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما دي د دې کور پر رب باندې قسمی چې ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به نه هغه شعر او شاعری کې نو ته دې څه پتهشتي ندی بیا بتلو کې وی زه شاعر ما وره د شعر مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا د رسول صلی الله علیه وسلم نوم چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم محمد دا غنومو نو دوبوته مذمم وی مذمم هغه چاته ویل کیږي چې داغه بدی ویل شي یعنی بد انسان نو وی مذمما عصينا د دې بد انسان خبره موږ نه منو وامره ابينا د حکم نافرمانی کوو موږ ودينه قلينا او د دین موږ پرې خو دې هغه موږ گزار کړي سبحان الله یو حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې د ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم وګورئ څومره تعجب خبره ده الله زمانه د قریش د کنزلی څنګه اړي دي کنزلی ماته کوي د دوی په ګمان کې د خماتري خدا ماته نه دي څنګه ويشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد دوی مذمم ته کنزلی کوي مذمم په بدر د سره دی زغ محمد زغ مذمم نه یم نو دی کنزلی په معنی لیک دا نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا واخذ د ابو لهب ام جمیل چې الله سبحانه وتعالی دې تذکره په قران کې کړی ده دا به خپل خاون سره په جهنم کې او غاړي ته په الله سبحانه وتعالی پړې چولې د ور خپل بم د ور نه جوړ شوی او هغه به دې غاړي ته پروت او دا مړ شوی مو دي سیوا بخیله خزوه لرګول بم په خبره ته لرګي وې راوړو نو چې ته ګېډې راغستې دي او داګه د پړې چې د سر نه مری تر کوښونو بازی باندې حساب بن شو بڑ شي مردار شي دا یو طریقه وا د رسول صلی الله علیه وسلم تنګولو خ ابو لهب چې کوم دی د رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر دی او د رسول صلی الله علیه وسلم گاونډیم دی او د رسول صلی الله علیه وسلم کور او د ابو لهب کور د بالکل دی یو بل سره لګی تریو نو ځکه به دوی ډیر زیات تنګو او سیرت کې دا راځي چې کوم کسانو چې رسول صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکو په کور کې دنه هغه د یوسو کسان دي الحکم ابن ابي العاص دیم د عقبه ابن ابي معيط دریم د عدي ابن حمراء سلورم ابن الاصداء الهذلي او پنځم د ابو لهب دی او په دې ټولو کې د یو کس اسلام بیا قبول کړو چې هغه ته ویل کېږي الحکم ابن ابي العاص دي ظالمانو بدا چل کو چې رسول سم بکله په کور کې په منځ باندې نو دی بدلی ګډو بيزو د ګندګي د لری کلمې د شي راوسو د په رسول سم باندې راغزار کړو او دې سی بهم کول چې رسول سم په کور کې به کټوي هغه باندې کړي و او سبب باندې کړي په پتیله کې دوی بو ته په کټوي کې د ګن بلا راوچول دنه بیا رسول سم مجبور شو چې غزا له وجوده کوټه جوړ کړه وړا یو کمره د عبادت لپاره چې دوی نه بګي پټي او سیرت کې دا راځي چې کله به دوی د ګندګي راوچول د رسول صلی الله علیه وسلم په دې کټوي کې او داغه دې کور ته نو رسول سم په لرګي باندې یو لرګي به سره په هغه باندې د ګندګي راوچته کړه او بهر ته وروته او دا आवाज به وکړه چې دا کچر گزارله وي د عبد مناف خاندان اي جوار هذا دا کوم گاونډي توپ دی دا گاونډي توپ دي شي دا کوم اخلاق دي تاسو دا اخلاق دي شي دې جن درس غسته غواړي چې رسول صلی الله علیه وسلم صبر کوي او د څومره صبر خاوند دی هغه چې دې په جواب کې هغه دا وي د عبد مناف خاندان او داغه بچو ايو جوارن هذا دا کوم گاونډي توپ دی تاسو چې کوي دا کوم انسانيت ته تاسو کې چي دی او دا کوم زړه دی چې په تاسو کې دی چې تاسو یو سړی د سي تنګوي او په دې ټولو کې د ټولو نه غټ خبيث انسان هغه عقبه ابن ابي معيط عقبه
ابن ابي معيط د دې ټولو کې تیز او هغه دا چل کړو حدیث کې دا راځي چې امام بخاری دا حدیث اورید د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه و چې بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کو د کعبه سره په خوا کې وابو جهل واصحاب له جلوس ابو جهل الناس او داغه باز ملګری هغه الناس اذ قال بعضهم لبعض دی بعضو ته دا خبره وکړه وی ايكم يجيء بسلا جزور بني فلان څوک بلار شي د پلاني زینه د اوخ د بچو د ګندګي او کلمی او لري او د شینه براوي او د پر املا باندې به واچ هغه په سجده باندې فانبعث اشقى القوم په دې ټولو کې چې کوم بدبخت او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه پاسه او غو عقبه ابن ابي معيط هغه پاسه وي زبدا کارو فجاء به د ګندګي د سره راوړه فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم چې کله رسول صلی الله علیه وسلم سجده ولګوله وضعه على ظهره بين كتفيه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملا باندې د ګندګي کې خوده دغه د دوه ولو په دې منځ کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وانا انظر لا اغني شيئا لو كان لي منعه او مو د خکته طاقت من رسیدو مسلمانانو عموما کمزوري به مسلمانانو کې کمزوري او باو کې کمزوري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما سره دې مضبوط خاندان او دې طاقت سنونو ما کتو فجعلوا يضحكون نو ټول په خندا شو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې د ګندګي له پاسه واچو ويحيل بعضهم على بعض دومره خندل چې په یو بل باندې کېږي راکېږي دیو یو لاس رواچو د بل په دیوګه باندې لاس کې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد لا يرفع راسه او رسول صلی الله علیه وسلم د سجدي په حالت کې سر نشو چتاوله دغه چالتہ بشاته ګندګي پرته حتى جاءته فاطمه تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو هغه له فاطمه رضی الله عنها دراله په جوابانی فطرحت عن ظهره او د پلار د املای صفا کړه فرفع راسه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سر اوچت کو به دوی اللهم عليك بقريش یا الله د قریش سره پوښ بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی نمونه واغست اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة وكسان رسول صلى الله عليه وسلم يذكر يا الله د دوی سره پوښ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فوالذي نفسي بيده باغرب من قسمي لچا پلاس کی جما ساده لقد رأيت الذي عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب وما بخبل استرغ باندې دغه وکسان لیدل کم چې رسول سم یاد کړو د بدر په کوی کې مردار پراته و دا ټول کوم چې رسول سم تن کړو او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته خیری کړي امیہ ابن خلف کله چې به رسول سم وریدو وی په خله باندې بس سپکی سپوري ویل کنزلی به وکړي بدر دی به پسترګو به اشاره وکړه په لاسونو به اشاره وکړه رب العالمین د آیتونو نازل کړو ویل لكل همزه لمزه د دې لپاره تبعید د دې لپاره هلاکت او د همزه مطلب دی هغه سړی چې هغه بدر دی ښکارا وي او لمزه هغه چاته ویل کیږي چې په شیشه پسې وي د رسول سم تخکارا هم بدر دی او په شیشه به پسې بدر دی دومره تکلیفونه رسول سم لور کړی چې د دې امیہ ابن خلف یورورو ابی ابن خلف دا ابی ابن خلف او عقبه ابن ابي معيط د دوه مرګریو ډېر نږدې ملګریو دیو بل سره په مخ ګرځیدو نو یو پیر عقبه کیناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او داغه نه خبري واوریدي عقبه چې کله کیناستو د ملګری ته خبر شو چې هغه د ابی ابن خلف نو هغه له زورن ورکړه بدی ردی وته ته تلوي دا په خو کې نشو زه تاسو سره دوستی نه کوم دنه زما واست دوستی ختم شو ابی او عقبه د دې بل سره لګیادي او عقبه ته له رسول سره خو کې نشو نبی او ته عقبه وی نو زه سو کوم چې تر راځي شي وې زه په دې راځي کېږم چې ته دغه سره بیا کېنی ابی وته وی ته به سره بیا کېنی او دغه په مخ بلاړی تو کې هغه صحیح نو لار پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او هغه ته وی وسو نصیحتونه راته وک رسول سم خوشاله شو چې زه د باندې کې اثر کی رسول سم نصیحت شروع کو قران تلاوت شروع کو د ظالم د رسول سم په مخ باندې لاړې تو کړې بیا راغی نو بیت ملګری خوشاله شو
یو پیر د ابی ابن خلف پر رسول سم پسیم راغی یو زوړ اډو کې راوړو پوخانه هغه دې سي په لاسو کې نیولو دي سي ویری جو وی تسوي جدا و بیا را پاسي رسول سمته او بیا را پاسي تب په کوم را پاسي او بیا په جهنم تمځي او الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو وضرب لنا مثلا ونسي خلقا الله وی موږ ته مثالونه بیانې وزان تیر دي چې دې ما سم پیدا کړم قال من يحيي العظام وهي رميم او وی چې دا ډکی باندې الله به څنګه راځوندې کې او دا خو به زره زره شي ختم شي قل يحييها الذي انشأها اول مره ورته وای هغه رب په دویم پر پاسي او هغه رب په دویم پر پیدا کوي کم رب چې په اول پر پیدا کړي کم رب چې اول پر د انسانان پیدا کړي ما هغه رب په دویم پر پاسي دا د مشرکانو هغه ظلمونه هغه زیاتیو دومره ظالمان په صحیح بخاری کې دا حدیث عروه بن الزبير وی سألت عبد الله بن عمرو دا عبد الله بن عمرو دا نو منه تپوسو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئت أخو رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم بموتي ما خبرك بديباني رسول صلى الله عليه وسلم تكم دير تكليف ملاو شيء د مشرکان طرفنا فمکه وما توي چې رايت عقبه مالي دلو عقبه بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وهو يصلي او غدا کعبه په خوا کې منځ فوضع رداءه في عنقه نو د رسول سلام دا صادری کم چې په بر بدن باندې پروتو دایره جمع کو د رسول صلی الله علیه وسلم د مری ته واچو فخنقه به خنقا شديدا او سم زور ورکو کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم پانسی کم او د رسول سلام د سترګي روتي دي بهر ته او دا مخ دغه تکسور شو حتى جاء ابو بکر الصديق رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دیو مخورج انسانو زورور انسان راغنو هغه د کور کړه خو ته گزار کړو او د آیت وی اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله تاسو سره په دی وجنی چې صرف دا وی چې زماره والله وقد جاءكم بالبينات من ربكم اخ کارت دلایل تر وړي دي ځکه خبرې نه کوي تاسو څنګه سره وځي بس سیرتونه کې راځي ان شاء الله دغه تفصیل به پر روان درسونه کوم چې بیا د قریش را جمع شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دومره وو چې مخې بیا پته نه لګیدا او په دیوالو کې به رسول الله تواضع کو یا رسول الله تزب شم او دوی زبر دوی سره ګورم یو سره و ایمان جذبه غیرت د دې ته وي یا رسول الله ته دې ته زه دوی سره ګورم دومره وو چې د مخ پته نه لګیدا د مخې تکسر بیوشه کوړه راو پلار دغه ابو قحافه هغه ته سرته کېناست چې دوی په هوش کې راشي مور وته ناسته خزه وته ناسته او چې څنګه په هوش کې راغی نه ولني خبره دا وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم څنګه ظالمانو خو د سی ویل نه دي دا غوته خده وی زه داغه وخت پورې نه منم چې سو پر مالی درې نه ویلګي وبوس کې سو خرج حالت ته برابر شوې نه ما ته بخای چې ما بخپل سترګو نه لیدل او چې رسول صلی الله علیه وسلم د تکلیف رسیدلې او داغه نه ویني ویږي او یې هغه وجلې او زه په کور کې ناسم بس کوم نو زمانه غټ بیمانه بل سوکني د زمکه به مخ باندې زه بلایزم هغه ګورم هغه دې ایمانونو دانو چې د بچو د لاسه دین پاتې کیږي یا د خپل بدن د لاسه دین پاتې کیږي یا د پیسو د لاسه او د مزدوري د لاسه دین پاتې کیږي یا د ملک او د قوم او د عزت د لاسه دین پاتې دي خلک نو ذکر الله سبحانه وتعالى د دې انسان تذکرہ په قران کې کړی ده ثاني اثنين ذوما في الغار اذ يقول لصاحبه الله تعالی ویده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګره وې نه منل غره وستو
دوه کسانو نیول او راوچت کړي او رسول الله پسې راوستو وري وټکو رسول الله راووتو یا رسول الله ته برابرې هغه زه برابرې مو ځل الحمدلله ته برابرې دغه نه باندې بیا وبوس کې او دغه نه باندې بیا خوراک شروع دا یو طریقو د غوی د رسول الله سم تنګولو چې د ظالم ورغه عقبه او د رسول سم مریته د کپړه واچول کوشش دغه د پنسي کولو وکړو چې دې موږ مړ کوو دا خبره ختمه کو او سبحان الله د آیت ساتي الله په قران کې قل جاء الحق او پیغمبر د خلکو ته راغه حق د زمانه ده سده دا د حق زمانه ده وما يبدئ الباطل وما يعيد او صبر اخکارشی باطل او صبر شی باطل الله د زمانه ده حق زمانه ده سب سر اخکار کی باطل او سب بیا راشي باطل ختم شي ډړې وړې شي نو دی اوس کوشش کوي چې سړی ملک الکه ملکوي سره کېره وسره په میدان باندې دلایل بیان کوي چې ته په نه حق موږ په حق نه وجنو وسره وجني دا د باطل پرسو په خانه د طریقه روانه ده چې حق پرسو دا وی تابه ملک تاسو سره بداو کو تاسو سره بدغو اکثر ما د ټلیفون راشي د پاکستان نه د افغانستان ته دی الله دلته راولي موږ به سره وګورو څه کې ته ما سره پهلوانی کې ما سره کشتی کې پرځول کې کنه دلایل راته بیانې دلایل خو تر هر ځینه بیانولای شي خو مطلب څه د خبرې ده بوزدله چې تاسو سره نور هیڅ نشتی خو دغه بکې چې لاس باچې کنځلي بکې ټوپک او تماچه برالي د جیل مسله بکې حکومت کې به کیس داخله کړي د کلی نو می شړې کور براله ورانه کنځلي بکې مور پلار براله کنځي خزه بکنځي بچي بکنځي نور داغه نه بعد هیڅ نشتی وما يبدئ الباطل وما يعيد او سبب باطل راخکارشی او سبب یا راشی باطل سبب باطل راخکارشی د حق په مخ کې او سبب یا راشی باطل الله اکبر الله شکر دی چې د حق مونږ ته نصیب کړی او په دې باندې الله شکر وباسي په مخ د الله شکر وباسي چې بدی دومره کسانو کې پری دومره انسانانو کې تاسو ته حق نصیب کړي سوچ دین قال الله وقال الرسول وقال الصحابه الله داوی د الله پیغمبر داوی صحابه کرام داوی د دین اخو نور سشتي کنور اخو چا سره صحیح مونږ ته دی وای یو سره بچ علماء او علماء هم د قدرې خبري به بیانې علماء شتي خو علماء به خپل خبري نه کوي علماء به څه بیانې هم د قدرې قال الله وقال الرسول وقال الصحابه نو علماء یو پوړی شو زمنګ او د قران او حدیث او د صحابه کرام په منځ کې موږ باغو ته رسي دا نه چې موږ ته بنوي مسلې په دین کې راوباسي بدعت او خرافات نو دي ظالمانو کوشش وکړي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سکو مړی کو پانسی کو خودي شغونی شو کوله اخنس الثقفي دا هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به سخت تنګو الله سبحانه وتعالى په قران کې په سورۃ القلم کې د نه بد صفات ذکر کړي ولا تطع كل حلاف مهين الله ممن خبره د دې ډیر قسم خور قسمونه به خورو په مخ مهین سپک انسان دی هماز مشاء بنمیم بدی ردی به ویلي مشاء بنمیم چغل خور انسان مناع للخير معتد اثيم خیر به من کو د خلقنا د الله د حدودنا اوریدل انسانو سخت ګناګار الله وي عتل بعد ذلك زنيم الله وي او د دې ټول صفات سره سره حرامین دی وي زنیم هغه انسان ته ویل کیږي چې هغه سره څوک بدکاری وکړي الله دې سره بدکاریه نشي دی وي دا دومره خبيث انسانو چې رب العالمین د خباثت ذکر کو په قران کې تاسو اندازه ولګوي چې الله د چا خباثت ذکر کې په قران کې چې دا انسان حرامي دی او دا بد فعل دی او د سره بد فعل شوی دی نو تاسو اندازه ولګوي چې سره به څومره حرامي وي په قسمه قسم طریقو سره د رسول سم تنګ کړي ابو جهل څخه کمنه د پرې خو د رسول سم په تنګولو کې خدای خبره ده ساتي ناشنا خبره چې ابو جهل به د شپې تو د رسول سم کور ته بناسو قران به اورېدو غره
سحر د رڼا لګېدو نه مخکې بیا واپس راغی چې څوک مې وویني نه په مخه به او ناس به د قرآن به خوږ لګېدو خو چې کله داسې ساواز به واورېدو چې وایي څوک را روان دی یا رڼا لګېدل بیا به کور ته واپس راغی په زړه کې به یې دا خبرې کولې خلکو ته به یې وانه اوري قرآن ګورئ متاثر به شي دی په خپله متاثره شي خو الله ولا توفیق نه ورکوو ځکه چې زړه یې ښه نه و نور دی متاثر و د رسول صلی وسلم د دې دعوت نه دی ابو جهل بسی چل کو دومره ظالم انسانو په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه وی ابو جهل یو پیر دا وی چې هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم د کعبه سره خوا کې ناسو د ملګرو ته وی دا محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو په مخ کې راځي او دلته را سجدي لګي تندې په دې ځمکه راکاږي هغه ته نعم وی واللات والعزى قسم دي باللات وبعزى بوتمان لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب كما ولد دي بسجده باندې نو دا خپه بزره د بدی مری باندې کدم او ساتي وباسم او یا بزره د مخ خپه دي خورو کې جره خړ کمر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدغه وخت رسول سمرا وهو يصلي او رسول صلی الله علیه وسلم منشوروک د لار چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې مری باندې خپکیږي او باز راوتونه کې راځي کانه د ځان سره راغست غټ کانه راغست وې دا زره د سر لراچو خو چې کله راغی رسول سم تر نږدې شو او هو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه شاته منډکړه په شار روان شو او د لاسونه دې مخ ته نیولې لکه څوک چې ودر سوی خلکو ته سې چلو شو ابو الحكم تا غډيري غټي غټي ویلې ته ورشاته شو وان بيني وبينه لخندقا من نار زماو دغه په منځ کې یو کنده د اور کنده او سو وزري په ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو دنا مني کچته ډیر نږدې شي کنه مات نو ملائکه ډیر نیو د به زره زره کړه ټوکړي ټوکړي کړي وي الله سبحانه وتعالى بیا آیتونه نازل کړو کنه ارايت الذي ينهى هغه دې خیال وغه منه چې کوله عبدا اذا صلى زما بنده من کو د منځنه الم يعلم بان الله يرى دي جاهل ته پته نشي چې الله د هر سيري لنسفعا بالناصيه الله سبحانه وتعالى وی کده غلې نشو په دې تندې بوته موږ داونه ولګو دغه تندینه به ونی سو جهنم دی ورته به گزار کو یو روایت کې دا راځي چې دلال پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی د مقام ابراهیم سره رسول صلی الله علیه وسلم سجده لګول او موزیک او منځنه بر ورته دی ورته وی الم انهك عن هذا مقتدینا منکړنه تسک رسول صلی الله علیه وسلم هم خبري سخت کړي د سره اوازونه دوه تیش نو دوته وی بی ای شیء تهددنی تما په سبا نه یری دی ټول علاقه او ملک ته معلومه ده چې زما لخر په ټولو کې زور ور دی او زه غټ سره یم رب العالمین آیتونه نازل کړو فلیدعو نادیا راځي ولې د خپل لخر ځه سندعو الزبانیه موږ به سیم هغه ملائک راولو چې هغه د جهنم چوکیداران دي چې د پته ولګي لا دی ولې خپل لخر را مخامخ دي سندعو الزبانیه کلا لا تطعه واسجد واقترب دا خبره ممنه ای پیغمبره سجده کوا الله سبحانه وتعالى په دې کې دې ذلیل کو دغه شان دې ظالمانو یو طریقه دا جوړ کړی و یو بل ته دا خبره کړی وي کله چې دا پیغمبر تلاوت کوي نو شور پکې کوي چې زره تلاوت څوک نه اوري الله په قران کې دا خبر کړی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه ما اريد القران شور کوي په دې کې لعلكم تغلبون کې دې چې تاسو ضرور شي درس پر قران به ضرور شي خبل یو طریقې ناشنا دا کول دي مشرکانو رابطه د يهودو سره جوړ کړ کم چې په مدینه کې اوسېدو او د يهودو سره خو علم وکنه نو لاړو باغو بس وی تاسو وای د سره څنګه مونږه کمزورې کو نه غوتی او سو سوالونه وخو
وی لاړ شي د درې خبرو تپوس دې وکړي که د دوو جواب یې درکړو د یو یې در نه کړو بیا دا پیغمبر دی دوی رالو رسول الله وسلم ته وی د اصحاب الکهف څوک دویم سوال دا دی ذوالقرنین څوک دریم سوال دا دی چې دا روح څه ته وایي الله سبحانه وتعالی پوره صورت نازل کو د سورة الکهف هغې ته ویل کېږي او پای کې د اصحاب کهف واقعه ورته بیان کړه او بله واقعه ویسألونک عن ذی القرنین تپوس کوي تا ذو القرنین مبارک ووایه ورته ذو القرنین دا دریم سوال ویسألونک عن الروح تپوس کوي د سا مبارک سا څه شی دی قل الروح من امر ربي د دې علم د الله سره دی کې غلی پاتې شي خو دا ویلی وي که دوه جواب درکو د یو در نه کو دا پیغمبر دی دوی ولیدل چې دوه جواب راکو د یو را راکو بیا مو نه منله خو یو طریقه دا وه چې د یهودو خواله به تلو د هغوی نه به یې خبرې زده کولې او هغه به یې راوړي د دې لپاره که په دې کې چې ته پاتې راولو ابو جهل به دا چل کو چې کله به ورته پته ولګېدې چې یو سړي اسلام قبول کو او دا سړی به زورور و مالداره به نو ده به په څه باندې یرو به په دې باندې وی تجارت به دې ختم شي عزت به دې خراب شي څوک به درسره غم خادي نه کوي او چې کله به دا سړی کمزوری و نو هغه به یې یرو هغه له به یې سخت عذابونه ورکول د عثمان بن عفان رضی الله عنه تره د عثمان بن عفان سره به یې سجل کو هغه به په یو چټایي کې بند کو چې هغه چټایي جوړه شوې وه د کجورو د ونو د پاڼې چې د دې نه جوړه شوې وه په دې کې به بلکل نچک و بند به یې کو او بیا به ورته لاندې اور لګولو هغه لوګی به په ده باندې لګېدو د دې لپاره چې د اسلام پرېږدي سبحان الله خو دا خو غرونه دي دې په اسانۍ سره خو دوی دا خبرې نه پرېږدي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی اولني اووه کسان چې اسلام یې ښکاره کړی دی په مکه کې هغوی څوک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم و ابو بکر و عمار رضی الله عنه او دغه واقعه ته بیانو و امه سمیه او دغه مور سمیه و صهیب و بلال والمقداد فاما رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چې رسول صلی الله علیه وسلم دی فمنعه الله بعمه ابي طالب اته خلکو سني شو له چا دلاسه ابو طالب دلاسه الله سبحانه وتعالى د ابو طالب یو ذریعہ وګرځوله چې د حفاظت کوي د باقی چې کوم د دوی بیا هم څه قومونه وسو وي په دې ټولو کې کمزور چې کم دی هغه بلال رضی الله عنه هان على قومه خپل قوم ته سپک ډېر ښکارېدو د باقی چې کوم وي دوی ته به زغرې واچولې د وسپنو او بیا به په نور کې سملولي وو دا ټول به یې راویستي وو بهر ته بلال رضی ذکر کنو د بلال رضی خبره به وکړو بلال رضی الله عنه امیه ابن خلف دی د هغه سره غلامو چې کله امیه ته پته ولګېدې چې د اسلام قبول کړی دا تک تور انسان او سبحان الله دین انسان ښایسته کوي او بېدیني انسان بدرنګه کوي دې خبره کې مو چې سوچ کړی که نه د یهودو نصارا ته وګوره ښه سپین او سپین سره خلک پکې شتي او تکې شنې سترګې هېڅ هم نه دي او په دې مسلمانانو کې دنیا داسې دي چې تک تور به یې خو د مخ نه به یې رڼا خېجي نو زما دې ځوانانو ته د نصیحت دی د نوي ځوانان چې کوم دي د میکاپونو والا او د ګیرې جخرې او د ویښتو کې چې قسمه قسم چلونه کړي په دې ځان چې د ښکلی نه کوي ګورئ ته څه وایې چې زه به ګیره باندې بلیډ راکاږم د شین مخ به ما نیولی زه به ښکلی ښکاره شم یا زه به ګیره وړه کړم چې زه به ښکلی ښکارم یا برید به غټ کړم او سوکې به وله جوړې کړم اوږدې زه به بدماش ښکارم ښکلی به ښکارم یا ویښته به د انګریزانو په شان واړه کړم نیم واړه کړه نیم پرېږده او نیم ودروه او نیم سملوه ته به ښکلی ښکاره شي که ښکلی ښکاره کېده غواړې رب العالمین د صحابه کرامو باره کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وایي د هغوی په مخ کې رڼاګانې وي د سجدو د لاسه د دین د لاسه اصل ښایست دا دی چې یو سړی ښایسته شي د دین په ښایست باندې د ده سره به هېڅوک مقابله نشي کولی بلال رضی الله عنه تک تور انسان
خایس نو نسب نو نو قوم نو او د حبشي امیه ابن خلف سره و کله چې د مسلمان شو امیه ته پته ولګیله نو امیه ظالم بدا چلکو چې د دې سټ ته پړې واچو او بیا به د پړې ماشومانانو لور کو په مکه کې یطوفون به فی جبال مکه ناغوی به د مکې په دې غرونو کې کتب او برابر بو په د مکې غرونو ته شوې دي په دې تکو تور غرونو کې او په دې ګرمو ګرمو غرونو کې به بلال رضی الله عنه په مری کې پړه چولو کتبه بو برابر بو او کمیس به تی وشته وو تر دې چې د دې پړی هغه اثرات دا به دغه په دې مری کې ښکار شو امیه ابن خلف بو سره چې خبره کول نو یو گزار به ول په امسا باندې ورکاو چې څنګه به خبره کول هغه سره به گزار ورکاو د سحر نه د ماخامه پوری به نور ته کېنولو خوراک او ساک بوله نه ورکاو او په دې ټولو کې زورور خبره دا و چې کله به نور سم تی شو نو دی به بهر ته راویستو او سبه ملو په یو ګټ باندې او به امر وکړي چې یو بل ګټ راوړي غټ هغه به سلور او تو کسانو نشو چتولې هغه به راوړ هغه د په دې سینه باندې کې او به بوتي والله لا تزال هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم دغه شان به یا به مړ کېږي یا به محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي او د لات او د عزا بندگی به کوي هغه به یو ټکی وي احد الله یو دی په دې طریقه باندې بلال رضی الله عنه سره ظلمونه او زیاتی روان او ما د بلال رضی الله عنه سیرت بیان کړی تفصیلی هغه ووري دلته د مقام دغه د سیرت بیانولو نه خو صرف ما اشاره وکړه چې د زیاتې د مسلمانانو سره روان ابو بکر صدیق رضی الله عنه په لار باندې تیرېدو ویلو چې د بلال سره خو زیاتې ډیر زیات کی نو ورغه په امیه بس او دغه سره کېناست ورته وی ما سره یو غلام دی او هغه دنه زور اور دی سړي خیال چې دا بدل کو دی او بل سره هغه سید بدل به کو نه خپل غلام مریر او هغه غلور کو دغه نه اخلاص کو به آزاد کول الله لپاره او بعض روایتونه کې راځي چې د تقریبا 200 یا 200 دینار یا درهم باندې دی اغسته دی او به آزاد کو او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ابو بکر سیدنا ابو بکر زمونږ څه دی زمونږ مشر دی واعتق سیدنا او زمونږ مشر آزاد کړی دی وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا زمونږ مشر وی دم آزاد مشر آزاد کړی بلال رضی الله عنه د حبشي او کمزور انسان خو عمر ابن خطاب وته مشر وی د دین غي عزت ذکر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال او جنت ته تل او مستاذ پیزارو د आवाज مال ته ووریدو کم تری چې خاص عمل کې اخو رسول الله خاص عمل خو نشته وداري چې همیشه په وداسه کې اوسه او چې کله او د شو کوم نو بای به 2 رکعات لازم کوم دا وقصه د بلال رضی الله عنه دا غینه بعد بیا راشه عمار ابن یاسر رضی الله عنه الله اکبر عمار ابن یاسر په اصل کې د عمار ابن یاسر چې د دې یو قبیله چې هغه قبیله د یمن و او دا مکی ته راغلی و دوی د ترونه مکی ته راغلی و په ورور پسې نو دا دوه بیا واپس لاړو دا یو چې په دغه ځای پاتې شو غیا یاسر دی نو بیا یو کسو د بنو مخزوم قبیله چې د غټ خاندان دی دغه نوم ابو حذیفه ابن المغیره نو دې دغه په امان کې شو دغه په عهد کې شو یعنی هغه وی زبتا ساتمه بیا د ابو حذیفه سره یو وینځوا چې دغه نوم سمیه بنت خیاط نو دغه سمیه واده کړه چاته د یاسر ته نو دوی یو زوی پیدا شو دغه نوم سو عمار ابو حذیفه بیا د چلو کو چې دی آزاد کو او یو سور زیات بیا ابو حذیفه مړ شو اسلام راغی چې څنګه اسلام راغی نو یاسر او سمیه او عمار رضی الله عنهم اجمعین او د دوی یو بل ورور عبد الله ابن یاسر د ټولو اسلام قبول نو بنو مخزوم کم خاندان چې دوی له زی ور کړو هغه غوسه شو بده باندې قسم عذابونه به دوی له ور کول او چې کله به نور تی شو نو دوی به راوېستو د شړې زمکه ته اولته به تړلیو یا به الټه سم لولي و سینې به پزمکه باندې وي
ملاګانې به اسمان ته وي رسول الله سلام به په دوی باندې تیرېدو بسترو کې به اوښکې وي او دا درې ونه به دغه شان سملولي وو رسول سم بوته صبرا آل یاسر صبر کوي صبر د یاسر خاندان صبر کوي فإن موعدکم الجنه جنت کو ملاویږي او د رسول صلی الله علیه وسلم طاقت نه رسیدو چې دوی سره مرسته کړي ابو جهل راغه په سمیه پس دومره وته وی تا چې په دې محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل د ښکاری رجغه د حسن نه متاثر شوی ته هغه باندې عاشق شوی ناغه ول په جواب کې ډېر سخت خبري وته وکړي نو هغه یو غش راويستو او هغه دغه په عورت کې ورننه ويستو او هغه په غزي باندې وجله اولنې شهید انسان اولنې شهید په اسلام کې هغه سمیه رضی الله عنها ده اولنې انسان چې مړ شوی دی د رسول سم د نبوت نه بعد د اسلام د پاره هغه څوک ده هغه یو خزه ده وګوره کولو کې هغه یو خزه ده سمیه رضی الله عنها بس سیرتونه کې د سیم راځي چې دا وتړله پړی وته واچوله پړی به وخان وته واچول او دیو ته لري ولاړو او غشه برابر ساتلو نو دا غشه وښتو دی په عورت باندې نه هغه عورت کې غشه دنه له پښاتي وته او به د وخان وزغلول نو سمیه رضی الله عنها هغه دوه ټوکړې کړه رسول صلی الله علیه وسلم په دوی باندې به تیرېدو خو سبا یې کولای نشو ځکه د عثمان رضی الله عنه حدیث دی وی چې زه ورځ د رسول الله په سر روانو مو وی لاس کې مال لاس را کړو او د مکی په دې شړ زمکه دي زه روان حتی اتى على آل عمار د چې تیرېدو چې وکړو د عمار خاندان چې دلته پروت ټول وغوی له عذابونه ورکول نه ابو عمار دا وی یاسر رضی الله عنه وی یا رسول الله حالات دغه دی وی لکه د یو درخواست لکه کمرست زمونږ سره وکي یا رسول الله دا حال له دغه زیما د خزه د الکانم تړلی رسول الله صبرا على یاسر خاندان صبر کوي فإن موعدکم الجنه جنت کو به ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم شو کوي دلیل له بدی باندې چې لكل مقام مقال د هر ځای پر خپل خبره د باز منکه د بی علم مفتیان چې کم دي نو دوی دغه ته نه ګوري خو فتوا را چې ټاپو سره بس کله مسلمانان کمزوري نو به یو قسمه خبره کله مسلمانان زوروري نو به بل قسمه خبره یو سړی ته وي بے غیرته مسلمانانو سره د ظلم کیږي او ته دیسي ته کافر ته دیسي نو دیسي کو د رسول الله مبارک سره اپ خپل سترګو یې نه ظلم خو حکمت دا دی دلته چې غلې پاتې شه څنګه دوی سره چیړې نو تاسو سره د شمار یو سو مرګري دا درم ختمه اسلام غ بنیاد بدل ختم کی دغه بنیاد ورو زیاتېدو په مدینه کې د مسلمانانو یو ملک جوړ شو به خبدل واغستو د ابو جهل نو د ابو جهل په شان چې څومره ظالمان وغ ټول نه بدل واغستو خو کو په دغه ورځ رسول سم تور راغسته او راوته وي دا صحابه کرامو پاتې شيو نیو پاتې کې د هر ځای لپاره خپل خبرې لګ په دې فتوو کې له گزاره کوي ها او ډېر ګرميږي ما او مد علماو نه محققيږي د دې بازو د جذبه چي د سر نه موړي بره دینداری چې کله په سر وروړي نو سړي ته نقصان رسي حدود کراس کی کوم حدود چې الله او د الله رسول یې خو دي نو سمیه رضی الله عنها غدغه شامل شو او یاسر چې دغه خاون هغه د قصختو کې مړ شو عمار رضی الله عنه دغه نه بعد جون تیر کړي او هغه ته قسم عذابونه ملو شوی تر دې چې هغه مجبور کو په دې باندې چې ته د کفر خبره کې هغه وکړه د کفر خبره بیا راغی پر رسول الله په سخفو رسول الله ما وراءک شي چلې عمار خپه وی شر یا رسول الله شر دې شر وی نورې سم نشته څه شر ده وی مشرکانو دا وخت پورې نه پرې خودم ترستو چې ما ستاسو مبارک خبرې نه وکړي
رسول صلی الله علیه وسلم زړه دې څنګه دی زړه وی مطمئنا بالایمان وی زړه خو مې برابر دی وی فان عادوا فعد که بیا سره دغه چل کوي ته بیا دغه خبرې وکړه کمی چې کړي ځکه دا تاسو زور زبردستی شي الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الله وی که زړه مطمئنی او کافرانو سره زور زبردستی وکي او د کفر خبر صرف په جبه باندې وکي دنه کافر کی نو په دیو کې د عمار بچ پاتې شو راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې دا د عمار د واقعو بل واقعو بیان کو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود رنده یو ناشنا صحابي دی او د سیرت ما تفصیلا بیان کړي او د وړو کې په ورځو کې کوم ورځو کې د اسلام قبول کو د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا اخلاق عبد الله ابن مسعود په خپل وی اول پیر چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملو شو مو زری چې زوان علیکم بدغه ورځو کې او امام بيجي ګړي ساتري د عقبه ابن ابي معيط لپاره عقبه ابن ابي معيط مخکې تیر شو ګر خبيث انسان داغه لپاره به د بيجي ګړي ساتري وي فمر ربي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او رسول صلی الله علیه وسلم پر تیر شو وي ما ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې وي سپي خنيشتي وي ما ته چې پېشتي خو د زما سره امانت تر نشم درکول وي ما ته وی چې دشي بیزه پکشتي چې هغه وچا اس پکیم نه وي مې جاو خوشتي ویره ولا مان اره واست رسول صلی الله علیه وسلم چې باغې باندې لا سو د پيو رډکا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پي وس کله ابوبکر صدیق موږ مال امرک وی بیا زه پر رسول په سیورل به موتی چې د تاسو چې کومه ده خبره وکړه وی رسول صلی الله علیه وسلم پر سر باندې لاس راخ کوي چې الله دې پتا رحم وکي او خيار الکه په الکه دې سره د رسول سره تعلقات جوړ شو او اسلام قبول کو کمزور و سو خاندان وسره نو شاته چغوی د مرسته کړي بل جسم ډیر کمزور و او د پندې دومره نری وی دومره نری چې کله د ونی په یو خاخ باندې کینه سوسلی براله خاخ به موړه کو دی به سره موړه او ځکه پیر با صحابه کرام ولاړو او چې سلی رااله دی وړقې دره پندې ښکاری شو وخندل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعجبون من ساقه ادري پندو کې تاسو په تعجب کې چولې په الله ته قسم خورم دره پندې د قیامت پورز پتل کې د جبل احد نم درنی دا کمزور انسان او د رسول صلی الله علیه وسلم مسواک او پیزار د همیشه د ګرځول او ذکر ته ویل کېږي صاحب السواک والنعلين مسواک او پیزار والا بس رسول الله چې بچرته وته د پیزار رسول الله ته کې خو بیا رسول الله پیزارو شي ترخ کې به د قشنولو مسواک به نظر تیار نیولو چې کوم چې رسول الله مسواک استعمالو د ورکو د دې سره قسم ظلمونه شوي دي خو یو ناشنا واقعیت بیانوم په غو باندې درس ختمو هغه ده چې با صحابه کرام ناسو د کعبه په خوا کې او دا ګوره کمزور انسان دی ښه ځدی الکانو ته خصوصا ویم دي ځوانانو ته چې ووري دا قصه تاسو ځان ختم کو په دنیا کې خدا قسم ووري وي موږ ناسو صحابه کرام ناسو عبد الله ابن مسعود رضی الله ټول ناسو نو دی په خپل منځ کې وی اسی قریش ګره د وسه پوری د قران ښکارنه دی اوریدل زمونږ نه یعنی وایو موږ خو پټ وایو چرته دوی زمونږ د خلونه و نه اوریدو په زور سره نو دې څوک سره په موږ کې شتي چې پاسه دوی د قران ووري چې دا الله کلام دی دوی دوی خپل کې دا خبره کوي عبد الله بن مسعود رحم پاسه وی انا زبر کارو کا زبته ویم کنه او د کعبه په خوا کې په دې سوري کې د مشران ناشتي د قریشو چې هغه سره غرغ طاقتونه دي قومونه دي مال له جیدات دي نسب دي نغوتي ان نخشاهم عليك انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القوم ان ارادوا ننتنا پتا من یریو دې سره زموږ په کار دی چې دا غسر مضبوط قومي شاته نه دوی په حمله کوي دا قوم خو به بچ کی په دې باندې کې زموږ د قوم سره عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پاسید وی دعوني ما پریدي الله زما مرسته کې دا سره قوم خبره کوي الله به مرسته کوي په دې کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغه د مقام ابراهیم سره ودرېدو چې څنګه الته ودرېدو ناغو ته مخ کو وزرت او خبره کومه هغه ته کوا
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تلاوت شروع کو ناغوی و بلتوی دی سلی لسی چل شوی لیونه شوی دی کسی چل لیونه دا دی سوی طول پی را جمع شو وی و وی و وی ٹکو دا مخی ولا طول تک شروع کو او بعد سیرتونو کی دی سی رازی چی دا یو غوگی ولا وشلو دومره په زور باندې وو په پیزارو په سکونو په سپیړو عبد الله بن مسعود رضی زخمی کوټور عبد الله بن مسعود چې کله واپس راغی ناغوتی هذا الذي خشينا عليك موږ یریدو چې دوی به تا سره دا کار کوي ناغوتی دا وی زه ګورم د دوی نه سیرېدلی نه یم که تاسو بیا وایي نو بیا ورځم د باقي صورتونه ورته م اورم وایي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا کمزورې په ټیم کې کمزورې وو ښه کمزورې وو او د بدن نه هم کمزورې دغه نری انسان دغه نری ورغلی دی ولته هغه د قرآن اوري سورة الرحمن یې شروع کړو او زمونږ دا غړ غړ بدنونه په دې باندې موږ 15 منټه قرآن نشو ویلی په دې غټو بدنونو باندې تهجد موږ نشو کولی په دې پیړو پیړو سټونو باندې موږ عمره نشو کولی په دې پیړو پیړو پندو سره موږ د الله بندګي نشو کولی نه څه ځواني ده زمونږ ده او د ځواني کې دې ځواني لکه څنګه چې زمونږ د غالبا ځوانانو ده د دې نه خو بیا د زمکه د خېټه خنه ده تاسو یې زمکه د خېټه د خله کنه نه ښه کنه ځواني صرف دغه چې خزو بچی ساتاو ډیر وي ما کې زور ډیر د درون سامان ډیر اوچتو وای او زه مزدوري کوم او زه خلک مصیبت کې پلان تکړه ځوانان ده دي چې نری او کمزور انسان را پېښي او قران تلاوت کوي د مکې د مشرکین په مخ کې غوي بیا وਹੀ او دې سي وਹੀ چې مخ ولا تکسر او د دې بدل بیا د اغستې د ابو جهل نه په کوم ځکه په بدر کې او واقع به ان شاء الله راشي د نور صحابه کرامو سره چې کوم سخت راغلي او کوم تکلیفونه به تیر شي دغه ان شاء الله پر روان درس کې بیانو او دا خبره هم پر روان درس کې بیانو چې رسول الله سلام بیا یو مرکز د مسلمانانو لپاره مقرر کو چې هغه ته وسوي لیکلو دار الارقم کور التب بیا رسول سم را جمع کېدو صحابه کرام سره مشورې کولې به چې کله صحابه کرام ډېر تنگ شو مسلمان ډېر تنگ شو رسول سم غوړي اجازه ورکو چې لاړ شي حبشې ته اولنې هجرت حبشې طرف ته وکړو دغه تفصیل به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د دې سي ژوند تیرولو لکه څنګه چې صحابه کرامو تیر کړو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د پیغمبر او د اسلام او د مسلمانانو دفاع وکړو او الله سبحانه وتعالى زموږ د ځواني او زموږ د وینې او زموږ د مالونو او د بچي الله دې هر څه په دین کې ولګي الله سبحانه وتعالى موږ د مرګ پورې په دین باندې قائم او دائم لري او الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ د توحید په عقیده باندې مضبوط یو د رسول الله په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.